د دجال لارویان نهمه برخه. د بیګ برما لنډه خلاصه. بیګ برما هغه نوم دی چې د نړۍ د سترو درمل جوړونکو شرکتونو لپاره کارول کیږي. دا لوی شرکتونه د نړۍ اکثره هیوادونو ته درمل ورکوي او د واکسینو کاروبار هم په لاس کې لري. دوی د ساینس او درمل جوړونې په نوم خپل اربونه ډالر ګټي. ځینې خلک وایي چې دغه شرکتونه کله نه کله داسې درمل نه جوړوي چې د ناروغۍ بشپړ علاج وکړي، بلکې داسې درمل جوړوي چې ناروغ یوازې د ژوند تر پایه د دوی پر دوا تکیه وکړي. د انتقاد کوونکو په نظر دوی په ډیر وخت د خلکو د اصلي علاج یا طبیعي درملو په اړه معلومات پټوي، ځکه که خلک په کورنۍ او ارزانه علاج جوړ شي دوی به د اربونو ډالرو له کاروباره پاتې شي. بیګ برما ډیر وخت د سیاست، روغتیا اداره لکه WHO او FDA او میډیا سره هم تړاو لري تر څو د خلکو باور ترلاسه کړي. په ساده ټکو بیګ برما د نړۍ لوی درمل جوړونکي شرکتونه چې د انسان د روغتیا ترڅنګ د خپلو پیسو او کاروبار ګټې ډېرې مهمې ګڼي. د خلکو ترمنځ بیګ برما د یوې ډېرو شکمنې دسیسې جوړونکې ډلې په توګه پېژندل کېږي، خو په خپله دا کمپنۍ ځانونه د انسانانو د روغتیا نجات ورکوونکي معرفي کوي. په لنډ ډول بیګ برما د نړۍ د درمل جوړونې لوی شرکتونو ټولګه ده چې د پیسو د لاسته راوړلو لپاره د خلکو د روغتیا او د ژوند له مسالو سره لوبې کوي. د بیګ برما زیانونه منفي اړخونه. پیسې تر روغتیا مخکې ډېر وخت اصلي هدف یې د پیسو ګټل وي، نو د خلکو بشپړ علاج. مصنوعي ناروغي اکثره وخت د درملو بازار ګرمولو لپاره نوې ناروغي پیدا کوي یا ناسم خطرونه ډېر لوی ښکاره کوي، لکه کرونا چې هیڅ مرض نه و خو دوی داسې معرفي کړ چې کینسر له څه ته وایي او د نړۍ نفوذ یې ډېر زیات کم کړ. زهرجن واکسینونه ډېر ساري ناروغۍ یې پیدا کړي دي لکه چیچک او پولیو. تجربې په خلکو باندې خپل درمل تجربه کوي چې له امله ډېر خلک مړه شول. د ژوند لنډول د ځینو درملو له برکته خلک ډېر کم او نسبتاً بد ژوند تېروي. بیړني حالتونه د جګړو د وباګانو او ناورینونو پر وخت د خپل مفاد لپاره درمل توزیع کوي تر څو غریب خلک خپل دین ته واړوي. په نټ یې ډېر مثالونه کتلی شي. د طبیعي علاجونو مخنیوي د بوټو او ارزانه کورنۍ درملو په اړه ریسرچ نه کوي یا یې بدناموي ځکه دوی ته یې ګټه نه لري. حال دا چې د انساني فطرت سره برابر د بوټو علاج دی، نه ډاکټري. سیاسي اغېز د روغتیا ادارو FDA او WHO او حکومتونو پر اړیکو باندې فشار اچوي تر څو خلکو ته د دوی لپاره ډېر دروغ وایي. د کلینیکي ازموینو پټول، د درملو د خطرناکو نتایجو او عوارضو چې کوم زیان لري راپورونه یې نه خپروي تر څو درمل ښه خرڅ شي. درملو ته روږدي کول داسې درمل جوړوي چې دایمي استعمال ته اړتیا ولري، نه د ناروغۍ بشپړ چمتووالي ته. د واکسینونو لانجې د واکسینونو اړوند هم ځینې خلک باور لري چې له ډېرو اړخیزو اغېزو سره سره یې د خلکو پر سر تطبیق کوي. درملو ته نه لاسرسی ژوندی مثال یې غزه ده، بس چې یوه ګولۍ ورته نه رسېږي. په لنډ ډول بیګ برما د پیسو د ګټې لپاره داسې کارونه کوي چې شاید موږ او تاسې تصور هم نه کوو. دا وه د یهودو بله پټه اداره چې د درملو د نوم لاندې د مسلمانانو بیخ او بنیاد وباسي.